دونه ایربنبي بزنس ایربنبي کاروبارونه وایي او اوسه پورې دې ته فکر نه ده شوی چې د خپل ایربنبي خلکو ته تشریح کړو چې دا څه شی ده. ایربنبي خپله د یو ویب سایټ نوم ده چې هغه ویب سایټ کې خلک ځي کور په کرایه ګوري ځان ته د یو ورځ دوه ورځ دپاره په مختلفو ملکونو کې ولایاتو کې چیرته چې ځي غواړي یو ورځ دوه ورځ ته اوسېدو دپاره اوسي یا یو انټرویو وسي بل ولایت کې او نور خلک چې غواړي خپل کور په کرایه باندې ورکړي. لکه اوس امازون تاسو پېژنئ یو څوک پروډکټ خرڅوي بل نفر پروډکټ اخلي دې کې یو کس کور په کرایه ورکوي بل نفر کور په کرایه نیسي. دغه ټول مختصر خبره همدا یو ده. څنګه چې تاسو د ای کامرس ویب سایټونو کې امازون زیات پېژنئ ولې ای بی هم شته ده ایټسي هم شته ده داسې نور هم شته دي. په دې کرایه والا سیسټم کې ایربنبي خلک زیات پېژني ولې زیات رشد یې کړی ده زیات مارکیټینګ ورته شوی. کنه ایکسپیډیا هم شته ده بوکینګ ډاټ کام هم شته ده. دغه ایربنبي ته مارکیټینګ خلکو زیات کړی زیات نو کې استفاده کیږي زیات ملکونو کې استفاده کیږي. هغه دپاره ایربنبي بزنسمان خلک زیات پېژني. فلمونو کې اکثر ځایانو کې چې ځي وایي چې شی کوي دلته کور د خپل نه ایربنبي باندې مې نیولی ده یو انټرویو ته راغلی یم نو دا ایربنبي ده. شروع یې څنګه کې چیرته یې وکړې چیرته یې ونه کړې هغه ټول مکمل کورس په ریکارډ ته ته کولی شي هغه یو لرناکې تعقیب کې وګورئ ځان پې پوه کړي. خو دې ویډیو کې به مختصر یو مرور پې راشو چې شی سټپ ضرور دی چې ته باید ایربنبي چې کله سټارټ کوې شروع کوې خبر اوسئ پې. اول کار چې ته کله کوې یو ایربنبي شروع کوې ته باید د هغه مارکیټ ریسرچ خپل وکړې څونه خلک راځي څونه نه راځي. دا نه وي چې ته داسې ځي کې ایربنبي خلاصوي چې هلته یا کمپنۍ یا کور د په کرایه ورکوې چې هلته هېڅوک نه راځي. دا اول هغه ریسرچ ته باید وکړې. د هغې ریسرچ هم پوره تفصیل سره تشریح شته د کورس کې. وګورئ چې ریټ څونه ده دې ځایانو کې څونه خلک ایربنبي لري کمپټیشن څونه ده په کوم وختونو کې ریټونه فرق کوي. لیګل ډاکومنټس باید د هغه ځي وګورئ. مثلا هر ملک خپل قانوني برخورد لري هر کاروبار سره خپل ټیکس سیسټم لري یو شی لري. دا ټول شیان باید ته مد نظر ونیسئ. تا دا ریسرچ وکړو وده کتل چې کور د په ایربنبي کې اپلوډول غواړئ هلته ښه ده خلک هم شته ده راځي خلک هم راځي سرچ هم کوي خلک دې ځي دپاره چې آیا دلته کوم کور شته که نه شته. هلته تا یو کور یا په کرایه ونیو ایربنبي کې اپلوډوئ یا کور د درلودو ایربنبي کې اپلوډوئ. اول کار چې ته کوې څه کوې کور کنډیشن به دې ډېر صفا ساتې پاک سوتره منظم داسې داغ ماغ نه ونه لري رنګ یې داسې ډېر ښه اوسي. دویم سټپ چې ده ایربنبي کې داسې نه ده چې خالي ډاګه ورته ورکړي په کرایه باندې فرنشډ اوسي یعنې تاخ چپرکټ چې کوم هم د اوسېدو لازم شیان دي یا باید وي. اشپزخانه کې د پخولو شیان تشناب کې د شامپو صابون او هر څه کوټو کې دغسې تاخ ډبل بیډ یا سنګل بیډ هال کې کاوچ یا هر څه چیز چې کوم کوټو کې مناسب شیان اوسي دا باید ولري. که هغه نه زیات ورکړي اچوي مثلا بعضې یو نیم چوکۍ یو نیم بین بیګز د کېښودل یا یو شی د کېښودل هغه یې تا پورې مربوط کړي څونه چې منظم اوسي هغونه ښه ده. دریم ډیکوریشن ته باید ډېر خیال وساتئ. ډېر ښایسته طریقې سره د باید ډیکور کړی اوسي. بعضې خلک تابلوګان لګوي بعض خلک ګلونه لګوي چې څنګه کوي هغه کولی شي نورو ایربنبي دغسې سرچ کې وګورئ د هغوی ډیکوریشن وګورئ چې څه رقم ته یې کړی ده هغسې کولی شي خپله یو څو دانونه کاپي کړئ یا د څو دانونه وګورئ ځان ته خپل یو آیډیا راشي درته چې دغسې شی باید زه وکړم کولی شي چې هغه اپډیټس یا هغه ډیکوریشن خپل ایربنبي کوم کور چې اپلوډوئ وکړئ ورکړي. چې دا هر څه د وکړل اوس راځئ ایربنبي چې هر ملک کې ته اوسئ ته به هلته اکاونټ جوړ کړي ټول هر څه برابر هغه نه بعد لیست به کې دا کور مطلب دغه کور مشخصات به ته ورکړې ورته چې دغه کور ده په دغه اډرس کې ده دغونه کوټې دي دونه دا دي بلا 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 چې هر څه معلومات دي هغه ټول به ته پکې ولیکې او ورسره سره د کور مختلفو ځایونو نه عکسونه به ورته اپلوډوئ. بعضې عکسونه به زه د نورو خلکو در وښیم درته تاسو ته په سکرین ښکاري چې ګورئ منظم هر ځای نه پاک سوتره عکسونه اخیستي دي. ګوره رنګونه یې څونه لوکس استفاده کړي دي د هر یو نه هر کونج نه هر مختلف ځینه ته باید عکس واخلې داسې طریقې سره عکس واخلې چې دا ټول ځای پاک سوتره پکې راشي. دا نه چې نیم کونج یو خوا نه راغلی نیم کونج بل خوا نه باید ډېر پروفیشنل طریقې سره اخیستل شوی اوسي. څلورم سټپ پرایسینګ ته راځو. قیمت کېښودل ته باید د قیمت ورته برابر کړي. قیمت دا نه ده چې زړه نه ورکړي ورته شاوخوا ته چې هغه ایریا کې ایربنبي کې چې خلک کوم قیمت استفاده کوي د هغې قیمت په کتو سره د هغوی کور ته په کتو سره او بیا خپل کور ته په کتو سره بیا ورته یو قیمت انتخابوي چې ما په دې حال کې چې ده د هغوی دونه ده د ما به څونه قیمت یو شپې دپاره یو هفتې دپاره او بیا مختلف وختونه فرق کوي سیزن فرق کوي. یو وخت کې قیمت زیات وي یو وخت خلک دونه نه راځي قیمت کم وي. بیا آفر لري ډېر سیسټمونه لري چې ټول کورس کې تشریح شوي دي هغه کولی شي هغه ځای نه خپل ډیټیلز
ټول هغه ځینه واخلئ. اوس زه صرف سرسرکۍ راځم پې چې مقصد یې د بزنس په طریقه پوه شئ. پرایسینګ سره خپل پالیسیانه هم ورته ورښیي چې موږ کور کې چې اوسېږي دغه د قوانینونه دي. همسایګان دي مثلا تیز میوزیک پکې الاو نه ده، څه رقم ته مې تا قوانین دي، نو هغه قوانین به تا تیار پکې لست کړي اوسي، خلکو ته به دې ویلي اوسي، یا داسې بروشر غوندې پرنټ کوي یا هر رقم ته چې دا به ته خلکو ته مشخص کوي. پنځم سټپ ته اپټمایزیشن ته راځو. مثلا میلمانه چې راځي دا خلک چې تا کور نیسي څه رقم ته تجربه لري تا نه، باید ډېره ښه تجربه ولري. ښه تجربې دپاره کوم شیان چې ضرور دي هغه باید مد نظر ونیسي. څه رقم ته کولی شي یو میلمه یا یو څوک چې تا کور کې راځي یا د ایر بی ان بي کور ته د راځي چې خوشحاله پاتې شي. څه رقم ته یو نفر یا یو ګیسټ یا څوک چې راځي تا کور کې پاتې شي هغه ته تخنیک سره مجبوره کړي چې هغه تا ویب سایټ کې تا ته ریویو درکړي، ښه ریویو درکړي چې نور خلکو ته بیا ریکمنډ کړي نور هم راځي خلکو تا ته. او بل د کور مینټیننس، د کور صاف ساتل. یو میلمه د لاړو ته راځي بیرته د کور صفایي چې څه رقم ته ساتئ د هغه به خیال ساتئ. نوی میلمه راځي چې کور هغه دپاره منظم اوسي. دغسې نور هم ډېرې خبرې دي. مثلا مارکیټینګ راځي، څنګه ورته مارکیټینګ وکړي، آفر یې څه رقم ته ورته ورکړي، ټیکسز او فایدې څه رقم ته وسنجوي. دا ټول هر څه مکمل خیال باید وساتئ او کورس کې دا ټول شیان ښه ډیټیل سره تشریح شوي دي. نو دغه و د ایر بی ان بي بزنس باندې چې لږ زره تاسو سر خلاص شي چې څه شي ته وایي، څه رقم ته کېږي. کنفیوژن که کوم سوال بل لرئ چې ذهن هم پکې مغشوشه ده، تاسو کولی شئ کامنټ کې پوښتنه وکړئ. هغه نه بعد به په هغې باندې هم راشو، ویډیو به جوړه کړو. که کامنټ کې جواب وي د کامنټ کې به جواب کړو.